نن چې کوم بیماری باره کې تاسو په خدمت کې حاضر یم هغه داسې بیماری ده چې هغې ته جریان وایي د اکثر نارینهو ته چې تش امتیازو نه پس هغه ته خطره د هغه نه غورځېږي او د هغه دا ډېره خطرناکه بیماري ده دا دې حد ته ورسېږي چې حکیمان او طبیبان وایي چې د نارینه هډوکی چې کوم دی هغه رجیږي او د امتیازو په لار باندې وځي او یو ټایم کې دا دې دومره خطرناک حد ته ورسېږي چې د مردمي مردانه طاقت هغه هم کمزوری شي او ډېر سخت د پریشانۍ سره سړی مخ شي. نو راځو د دې بیمارۍ په باره کې چې کومو خلکو کومو دوستانو د دې ډېر زیات علاج کړی او هغه ته څه فایده نه شوي. نن زه تاسو ته د جریان روحاني او طبي دوه برته روحاني علاج خیمه طریقه علاج یو برته طبي خیمه هغه هم د کورنۍ ټوټکه وي خو ډېر اسانه وي او ډېره فایدهمنده وي. دوستانو چاته داسې بیماري نو هغه د داسې وکړي چې سوره حجرات چې کوم دی سوره حجرات قرآن شریف کې دی دا به 3 ځل په اوبو باندې دم کړي اوبه به لږ ډېري په هغې باندې به یې دم کړي او د سحر نه ماښام پورې به دا اوبه څکي شروع به د سحر په نهره باندې کوي چې نور نه وي راختلی دا هغه وخت نه به شروع کوي کوشش دی وکړي چې په ډېرو اوبو دم کړي نو که سحر په نهار دا 1 ګیلاس اوبه څکلی شي که 2 څکلی شي که 3 څکلی شي تر 4 پورې چې دا څومره ډېرې اوبه څکلی شي ودې څکي بیا یې د ماښام پورې دغه اوبو نه وڅکي انشاءالله العزیز 140 ورځو پورې چې دا عمل جاري وساتي د الله په فضل باندې به دا د دې مرض نه د دې خطرناک بیمارۍ نه به دا اخلاص شي. دویم علاج چې کوم دی هغه یو آیات کریمه دی چې د مازیګر د مونځ نه پس به 100 ځل دا دعا ووایي چې ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک على كل شيء قدیر. دا به چې کوم دی اول او آخر وزل درود شریف به ووایي او پس د هغې به دا ووایي که ځان نه پې اوبه دمی او که ځان پې دمی او که همداسې وایي دا به دغه جوړ کړي معمول به جوړ کړي 140 ورځو پورې. نو دا ډېر مجرب علاج دا هم دی. او دریم علاج چې کوم دی نو هغه طبیم دی او روحانیم دی. چاته داسې مسله وي او علاجونه یې کړي او دا لاول خو د الله نه دعا ده چې الله دې وله شفای کامله ورکړي. د جریان دپاره چې کوم دی سپغولو ست راوالي سپغولو چلکم ورته وایي او سپغولو ست ورته هم وایي دا دې راوالي او په دې باندې دې سوره فاتر چې کوم دی دا دې پې دم کړي او چې دم یې کړل نو مهرباني دې وکړي چې 2 قاشقې دې خوله کې واچوي ماخوستن کې دا دې د پاسه دې پې اوبه وڅکي او انشاءالله العزیز 21 ورځې پورې به دا د جریان د بیمارۍ نه خلاص شي. که 21 ورځو کې فایده ونه شوله نو 140 ورځو پورې دې دا عمل جاري وساتي انشاءالله العزیز الله به وله شفای کامله ورکړي روغ جوړ به شي. کم دوستان چې الله وله شفا ورکړي نو موږ په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ. انشاءالله بل ویډیو کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغه وخت پورې مال اجازت راکوئ. د لوی الله په